هیڅکله د کاروبار د شروع کېدو څخه مخکې تاسو دغه یوه غلطي مه ترسره کوئ. ډېر خلک د کاروبار د شروع څخه مخکې دغه یوه غلطي ترسره کړي، بیا وروسته خیراته ناست وي او له خلکو څخه پور یا قرض پیسې غواړي. دغه یوه غلطي زه تاسو ته په مثال کې په عملي ډول سره روښانه کوم. که چیرې تاسو 1,00,000 افغانۍ سرمایه لرئ، 1,00,000 افغانۍ سرمایه د کاروبار د شروع کېدو څخه مخکې 1,00,000 افغانۍ سرمایه لرئ، باید تاسو دغسې ډول سره تنظیم کوئ او په کار یې واچوئ. د دغه 1,00,000 افغانیو څخه تاسو 80,000 افغانۍ 80,000 افغانۍ تاسو باید د دکان لپاره سامانالات راوړئ یا هم د خپل دکان لپاره مال راوړئ. دکان سامان او له دغه 1,00,000 افغانیو څخه 20,000 افغانۍ تاسو د احتیاطي ذخیرې لپاره وساتئ. 20,000 افغانۍ احتیاطي ذخیره او همداشان له دې 1,00,000 افغانیو څخه تاسو 10,000 افغانۍ 10,000 افغانۍ نور د اضافي لګښتونو لپاره له ځانه سره وساتئ. اضافي لګښتونه همداشان له دې 1,00,000 افغانۍ څخه 10,000 افغانۍ نور د بیړني حالات لپاره وساتئ، تر څو ستاسو کاروبار پر مخ باندې لاړ شي. که څه مشکلات هم راشي نو دغه احتیاطي پیسې به احتیاطي ذخیره به تاسو سره موجود وي د پیسو او تاسو به هر ډول مشکلات د خپل کاروبار لپاره پرې حل کولی شئ. 10,000 افغانۍ بیړنی حالات. نو تاسو خپله سرمایه باید په داسې ډول سره تنظیم کړئ. تاسو ټوله سرمایه که هغه 1,00,000 روپۍ، 15,00,000 یا 10,00,000 روپۍ یا 1,000,000 افغانۍ وي، نو تاسو باید چې خپله سرمایه په داسې ډول سره تنظیم کړئ. خپله ټوله سرمایه په یو ځل سره ټوله په کار مه اچوئ، ځکه چې کله تاسو کاروبار شروع کړئ له هغې څخه وروسته په تاسو باندې دکان کرایه راځي، مالیه او همداشان زیات مشکلات راځي، هم کاروبار ته پراختیا ورکوئ. نو تاسو باید د احتیاط لپاره د خپلې سرمایې یوه اندازه د احتیاطي ذخیرې لکه چې ما تاسو ته په عملي ډول وښوده دغسې تنظیم کړئ، تر څو راتلونکي په کاروبار کې مشکلاتو سره مخ نه شئ. او تاسو باید له ځانه سره دغسې احتیاطي ذخیره ولرئ، نو تاسو به یو بریالۍ سرمایه‌ګذاري کړې وي.